دا د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ د خرقې سیمه ده. وروستیو سیلابونو خوړ د مڼو د باغونو تر ریښو رسولی. نو سړک له خنجانخیلو نه پورته وده چې د توکرک تر درې پورې په مکمله ډول خرابه ده. په هغې کې 2-3 خوړونه راوتلي چې په هغې کې موسمي کله بارانونه کېږي، موسمي سیلابونه راځي. نو په هغه وخت کې بیخي هغه تصویرونه یې بعضې وخت په رسنیو کې په فیسبوک کې هم شریک سوي دي که تاسې لیدلي چې په سلګونو موټر یو خوا بلې خوا ولاړ دي، خلک مشکلاتو سره مخامخ دي، موټر د سیلاب له امله یا د سړک د خرابوالي له امله ولاړ دي، نشي پورې وتلی. د همدې خوړ پر سر د پول نشتون خلکو ته بل ستر سرخوږی هم جوړ کړی. دوی وایي د بارانونو او سیلابونو پر مهال د موټرو لار تړل کیږي او د خوړ دواړو خواو ته خلک له ستونزو سره مخ کیږي. ډېر اشد ضرورت دی یوه پله ته. دا تقریبا زښته ډېر کلي دي. نو انجینر صاحب که داسې درته ووایم چې د 150 160 په شاوخوا کې پورته ولسونه او کلي پراته دي چې تقریبا ټول 4000 هغه راځي کورونه راځي چې دا یې سره وصل کړي دي هغه. او په دغه ځای کې د پسرلي په موسم کې چې کله اوبه راځي نو دغه موټر په مکمل ډول سره بند دي. کله که کوم یو موټر پرې راپورې وځي هغه مو اوبه تېرې کړي او خلکو ته ډېر تاوانونه پکې اوړي. حتی دې چې کله اوبه هم نه پیدا کېدلې دغلته یوه څاوه د غونډ کلي قریبا دلته 1500 څو فامیله پراته دي له د هغې یوې څاه نه د اوبو استفاده کوله. د وچکالۍ اثر بیخي زیات او د بندو په خاطر باندې ډېر ضرورت ده. ښکته تیر شوي دغه خوړ د خودکې کلی په 2 برخو ویشلی. کلیوال وایي د پول د نشوالي له کبله د بارانونو او سیلابونو په وخت کې د یوې ډډې خلک بلې ته نشي تللی. اسرار وصال، لاس ونیزه، میدان وردګ.